بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، په دنیا کې چې څومره خلک دي که هر کام هر قبیله یا هر ملک والا دی نو کامیابي غواړي. او یوټیوب نن سبا د سکسس د لیکچرونو ډک دی. هر یو موټیویشن سپیکر په سکسس باندې لیکچرز ورکوي کنه. خو آیا موږ دا سوچ کړی دی چې زموږ د مذهب چې دی چې موږ ورته مکمل ضابطه حیات وو، د ژوند د تیرولو مکمله طریقه ورته وو، نو د دې مطابق سکسس څه شی دی؟ خدای پاک په قرآن مجید کې کامیابي څه ته ویلي دي. نو د دنیا اکثر خلک چې باغی کې نن مسلم زوم شامل دي، هغه مفکرین او هغه فلسفیان په دې خبره باندې متفق دي چې د دنیا د ټولو نه کامیاب انسان چې دی هغه زموږ پیغمبر دی. نو د مسلمان په حیثیت باندې موږ لا د سیرت مطالعه چې دا مسخه ځکه چې موږ ته دا پته ولګي چې د دنیا د ټولو نه کامیاب سړی چې دی نو دو په کومه لاره باندې دی تللی او د کامیابي حاصله کړې ده، نو چې په هغه لاره باندې موږ روان شو موږ هم کامیاب شو. نو دا موږ ته یو رول ماډل دی. خو د بدقسمتۍ نه اوس موږ مسلمانان او ځوانان هغه کتابونه ګوري نه، چې د کتابونه نه ګوري خو ویډیوز ګوري. نو په دې وجه باندې کېدی چې زموږ د ویډیوز نه هم څوک دا رڼا واخلي او د خپل پیغمبر د ژوند خبر شي. نو د خپل پیغمبر په ژوند باندې دا روبای ویډیو ده. نو چې موږ د نبی اسلام د ژوند شروع کوو نو به خبره به شجره باندې کوو. نو چې د نبی اسلام کوم شجره وا نه هغه په خپل چې کله د خپل شجرې ذکر کړی دی نو تقریبا تر ولله ستله پښتو پورې ذکر کړی دی او دا غي نه پس خاموشه پاتې شوی دی. نو دا ولله ستله پښتا مخکې چې موږ لړ شو ندی کې عدنان نوم یو سړی راځي. دا عدنان نوم سړی نه واره تر عبد الله سه پورې چې دا کوم د نبی اسلام در والد سه پورې چې دي دا کوم نیکونه تیر شوی دي. نو دا ټول چې دي د دې مشترکه خصوصیات هغه خصوصیات سو هغه داو چې دوی به ګوري یو هو دا د علاقې معززه قرآنی و دوی ما دا چې نو دا د ټول خلکو کې د ټول نه زیات د شکل او صورت لري سره خېستو او صرف خایس نه بلکې دوی د خدای پاک عقل هم ورکړو. نه د دې عقل او د دې خایس د وجنه د عزت د وجنه د سره به اکثر د علاقې مشري و لکه څنګه چې موږ وو هاشم سیبو عبد المطلب سیبو د علاقې مشرانو د نبی اسلام خاندان چې دغه ته بنو هاشم وای. نو بنو هاشم ورته ځکه وای چې دا هاشم اولادو نه دغه هاشم سیب چې دی چې د نبی اسلام نیکه چې و عبد المطلب سیب دغه پلار. نو هاشم سیبو د دې نوم څنګه شو؟ نو یو د دغه خصوصیتونه هغه داو چې د انتهایی څخه نو په مکه کې وکات راغلو تر څو ورځې پورې تر څو وخت پورې هاشم صاحب د طرف نه بعد ټول ملکی خلکو لا ډوډۍ ورکولې شو. نه شوریات کې مو واغې کې به غماته ډوډۍ ورکوله نو سریت ورته خلک وای. نو هاشم معنا د سریت والا نه د دې نه پس تکدی ودی نو باندې مشهور شو. دا هاشم صاحب چې نو د عقل او د حسن دا خبره د رومن امپرر چې کوم لکه د چې د هغه زمانه کوم سوپر پاور ونه رومي سلطنت د هغه چې کوم بادشاہ نو د هغه تر دربار پورې د دې هاشم صاحب د حسن او د عقل چرچا رسیدلی و او هغه په خپل تورات او انجیل کې دا سټډي کړو چې دا هغه نه خو ورته دا پته لګیدا چې دې ځای کې او د دې سړي پر اولاد کې به اخیری پیغمبر راځي. نو هغه زمانه کې چې کوم رومي بادشاہ او هغه هاشم صاحب ته د خپل لور د نکاح دعوت ورکړو اگر چې د نکاح بیا نو شوی. دغه پورې وخت پورې به د مکینه یو تجارتي قافله وکال کې کوم نه بهر تله. هاشم صاحب وای دا کسٹم شروع کو چې دوه تجارتي قافلې شروع کړي او دا دوه تجارتي قافلې چې کوم وینه یو په ګرمای کې تله بل په وڅرځای کې تله یو په شام ته تله بل په یمن ته تله. دغه شان یو تجارتي قافلې سره هاشم صاحب په خپل د مدینه بازار ته تلو چې الته یو انتهایی خایسته خو با حیا جنای ولیدا او هغه حیادار جنای باندې شک شو چې معلومات یې وکړل خلکو ورته وایي چې دا جنای واده شوی ده. خو د هغې نه پس د دې دوه واړه شو او د دې طلاق وشو. چې د دې طلاق وشو نو هاشم صاحب ورته د نکاح پیغام ولېږو. دغې زنانه سره د هاشم صاحب نکاح وشو او د نکاح نه پس پاک عبدالمطلب صاحب ورکړو او دغه هاشم صاحب په ځوانۍ کې وفات شو. عبدالمطلب صاحب د خپل پلار په شان چې کوم دی نو ډیر ښایسته ډیر عقلمند او د علاقې بشري ورسره وه او د علاقې بشري خو د دې نه موږ اندازه لګولی شو چې د بیر الله چابیان چې وي نو دا به عبدالمطلب صاحب سره وي. عبدالمطلب صاحب به په خپله ځوانۍ کې عجیب خوبونه لیدل چې په هغې کې یو خوب داسې و چې دی یو ځای کلي هلته نه چینه راوځي. نو دا خوبونه چې پرله پسې ده ولیدلو نو بیا یو ځای ته لاړو او هلته کې چې کوم دی چې هغه ځای وکېناستو نو د هغه ځای نه د زمزم دا چینه جاري شوه. نو په اصل کې د زمزم چینه خو د اسماعیل علیه السلام چې کله لاسونه هغه ځای کې ونیو نو د هغه ځای نه جاري شوې وه. نو د دې نه دا پته لګي چې د زمزم دا چینه وروسته بیا بنده شوې وه او بیا عبدالمطلب صاحب چې د هغه ځای وکېناستو یو پیرې ته بیا دغه چینه جاري شوه. عبدالمطلب صاحب الله د واده نه پس خدای پاک یو زوی ورکړ چې نوم یې حارث و. حارث د نبی اسلام خپل سکتر و. د دې نه پس عبدالمطلب صاحب یو منښته وکړه نظر یې ومنو چې کله چې مال خدای پاک لږ زامن راکړل نو د هغې نه به زه یو د خدای لپاره قرباني کوم. نو خدای پاک به لږ زامن ورکړل
چې له ځامن ورکړل نبی عبدالمطلب صاحب په دې لسو ځامنو کې کورا واچوله چې په دې کې کم یو څه قرباني کوم دا کورا د عبدالله صاحب په نوم باندې راووته کوم چې د نبی علیه السلام پلار او دا دې تاسو ته معلومه وي چې عبدالمطلب صاحب په خپلو ټولو ځامنو کې د ټولو نه زیات په عبدالله صاحب باندې مینو نو اوس که د عبدالمطلب صاحب زړه غوښتل که نه غوښتل خو هغه خو مرخته کړې وه نو عبدالله صاحب یې وایي قربانۍ له بوتو خو چې قربانۍ له کوي روانو د عبدالله صاحب چې کومې خویندې وي د عبدالمطلب صاحب نور هغوی به جلا شوي او وایي چې بابا راته څه کوي نو بیا عبدالمطلب صاحب داسې کار وکړو چې د یو سړي خونبها لس خوان وو نو چې لس خوان د عبدالمطلب صاحب لس خوان چې کوم دی هغې کې قرباني کړل او بیا یې کورا واچوله چې بیا یې کورا واچوله بیا د عبدالله صاحب په نوم باندې راووته بیا یې لس خوان قرباني کړل 9 پیرې ته وایي کورې چې واچولې نو هغه 9 واړه پیرې ته د عبدالله صاحب په نوم باندې راوتې او عبدالمطلب صاحب به د هغې په خونبها کې لس خوان قرباني کول نو چې په لسمه پیره باندې واچوله نو هغه د هغې خوانو په نوم باندې راووته نو لسې نور قرباني کړل د دغه وخت نه پس وای په عربو کې چې د یو قتل قربها لسو خوانو مستلو خوان شو دا دې تاسو ته معلومه وي چې د هغه عدنان نومي سړي نه تر عبدالله صاحب پورې د نبي علیه السلام چې دا ټول کوم والد صاحب او نیکانو د دوی د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وو یعنې ټول مسلمانانو نو ځکه ویلی شي چې دا د مکې د جاهلان او مشرکان چې د بوتانو ته به سجدې کولې دغه خلک هم چې کله به خدای د طرفه قدرتي افت راغی د دوی به عبدالمطلب صاحب له راتلل او بیا به ورته ویل چې د خدای نه دعا وکړه او چې کله هم عبدالمطلب صاحب خدای ته زاري وکړه دعا به وکړه جلا به وکړه بیا به هغه مسله اکثره حل کېده د نظر د دغې واقعې نه پس عبدالمطلب صاحب اراده وکړه چې خپل زوی له عبدالله صاحب له اوس واده وکړي نکاح به وکړي د دغې لپاره دی مدینې ته روان شو د سیرت په کتاب کې لیکل شوي دي چې مدینې ته په تلو کې په لاره کې یو یهودي ښځه وه چې هغې عبدالله صاحب ولیده او چې کله یې د هغه په تندي کې نورې نبوت ولیده د دغې یهودي ښځې د 100 اوښانو په بدله کې عبدالله صاحب ته د جما یعنې د مباشرت د کوروالي هغه دعوت ورکړو عبدالله صاحب د دې نه چوټ انکار وکړو ورته ویې چې زه د خدای پناه غواړم زه داسې کار نه شم کولی بیا چې کله عبدالله صاحب هلته کې مدینې ته د ورسېدل نو پلار یې امینه نومي جینۍ چې کوم د نبي علیه السلام مور بیبي وه د هغه یې د هغې نکاح دعوت یې ورکو او هغه نکاح وشو چې نکاح کله وشو د دوی رخصتي هم دغه ځای کې وشوه عبدالله صاحب دغه ځای کې څه وخت تېر کړ سره یې شپې تېرې کړې او د هغې نه پس چې کله بیا واپس مکې ته راتلل نو په لاره کې دغه یهودي ښځه یو پیرې ته بیا عبدالله صاحب سره ملاو شوه او هغه چې کوم دعوت یې ورکړی نو د هغې تشریح ورته وکړه ایکسپلینیشن ورته وکړو او دا یې ورته ووایي چې تا ته دې دا یاده وي تا ته دې معلومه وي چې زه چېرې یم یو زناکاره ښځه نه وم نه یم خو ما چې تا ته کله دا دعوت درکړو نو ما دا صرف د دې د وجې نه درکړو چې ما ستا په تندي کې نوري نبوت لیدلی نو ما ویې چې دغه نبي چې دی نه چې دا زما د خېټې نه پیدا شي نو د دغې نه پسه دی واپس شو او عبدالله صاحب موږ تاسو ټولو ته پته ده چې ځواني مرګ شو او د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 2 میاشتې مخکې وفات شو د دې نه پس د نبي علیه السلام پیدایش شو او د پیدایش نه پس په لومبي کلونو کې چې څه شو هغه بل ویډیو کې ووایو د الله په امان